سلامونه دوستانو، شاکر سنګري یم. ډېرو ملګرو دغه ویډیو پیغام را لېږلی و چې دغه یو ځوان د خپلې مور مطلب د مور سره یې زیاتوب کړی و، دغه مور یې پرېولې ول، هغه بیا ګزاره سوې وه، هغه مور یې بغارې ولې. نو ډېرو خلکو دا پیغام را لېږلی و چې پر دې باندې ویډیو پیغام جوړ کړه. زموږ په پښتنو په معاشره کې چې کوم دغه یو ناسور خپور دی یا دغه یو رواج اوس جوړ شوی دی چې کله هم د روژې مبارکه میاشت راشي زموږ خلک بیا د روژه مات په وخت کې بیا هسې سلا بلا ډېر خشمېږي و زنانو ماشومانو پر دې باندې لاس پورته کوي هوایه. دا یو ډېر غلط ناسور دی، د دې څخه باید موږ ځانونه وژغورو، لږ په اسلام او په دین باندې ځان خبر کړو. د زنانو سره زیاتوب کول یا د مور سره زیاتوب کول دا په یو کتاب، په یو دین، په یو مذهب کې نشته. خو زموږ پښتانه چې کوم دی دا ډېر د علم لرې خلک دي، مسلمانان یو خو په اسلام او په دین باندې پوه نه یو. دغه کم کس چې دا کار کړی دی دا ډېر د افسوس خبره ده او ډېر د افسوسناک عمل دی. په کار دا دی زموږ پښتانه د خپلو مندو خوندو د دې سره ښه رویه وکړي او په روژه کې په کار دا دی زموږ ټول وروڼه د غوسې څخه کار نه واخلي.